معارف القرآن کی راضی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر روایت سرا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت تے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بے اللہ رب العزت چکل ازمکی تا انسان را لے گلو نفرشتو ورطوی نحن نسبح بحمدك ونقدس لك پروردگار من بستا تسبیح بیانو من بستا تقدس بیانو من بستا تسبیح بیانو عبادت بکو رکوع سجدی بکو ستا د تسبیح دپارا د تحمید دپارا د سجود دپارا د رکوع دپارا کا کافی وکا رب العالمین متسفر بائی انی جاعلک فی الارض خلیفہ چې زه خپل خلیفه ځمکې ته لېږل غواړم انسان چې دی د رب العالمین خلیفه دی او بیا چې انسان الله رب العزت ځمکې ته ولېږلو د انسان د عزت د وجې د انسان د تکریم د وجې الله رب العزت شیطان مردود رب العالمین چې انسان پیدا کولو د دنیا د تمام حصونه د انسان د پیدایش لپاره خاورې را جمع کړي وي داسې فرشته نشته چې د انسان د جوړېدو دپاره کردار نه یاده کړي منډې تړې ولې نه وایي یو موټه خاوره د ابن عساکر په تاریخ کې راځي چې یو موټې دپاره یو فرشته سو سوه پیرې نه سو زره پیرې واپس شوي چې نه دا خاوره نه بله الله رب العزت بیا ریجیکټ کړو بیا براتو بیا بتو بیا براتو خاوره بیا خو رب العالمین دا خاوره الله به ته نه دا نه بله نوره دغه رنګې د انسان په پیدایش کې 80,000 کاله ولګېدل سوره حضرت آدم علیه السلام په پیدایش کې څومره کاله ولګېدل 80,000 کاله ولګېدل انسان د خپل تاریخ نه خبر نه دی څه چل کوي یاره موږ د خپل د پښتنو تاریخ پته نشته موږ ته د خپل دغه بریاعظم پته نشته دا رب العالمین د طرفه چې دا انسان په وجود کې راغلی دی په څو کاله کې راغلی دی د دې تپوس ته وکړه چې الله رب العزت په څومره وخت کې انسان جوړ کړی دی او بیا الله رب العزت ورته څومره خوشحالېږي څومره ورته خوشحالېږي چې رب العالمین